یو واده کړې ښځه چې پیر سره خراب او ناروا کار وکړو. دا کار یې ورسره ولې وکړو؟ د ویډیو تر اخره سره پاتې شئ چې تاسو سره دغه ښځې خبرې شریکې کړم چې دغه ښځه په کومه طریقه دوکه شوله او بیا در سره ویډیو هم شریکوم. درنو دوستانو، دا واقعه د پنجاب په علاقه کې شوې ده چې ویل کېږي د دغه ښځې به بچي نه کېدل. خلکو به ورته مختلف قسم پیران یادول چې پلانکي پیر ته ورشه، هلته به دې کار وشي او هغه به درته دعا وکړي، یا پلانکي ته ورشه. په همدې تکل کې هغه ډېرو پیرانو ته ورغلې وه، خو اخر په یو داسې پیر باندې پیښه شوه چې هغه وایي چې ما ته یې وویل چې ستا دا کار هیڅ ممکن نه دی، خو په یو طریقه باندې دا ممکن دی چې ته دغه ناروا کار ما سره وکړې نو ستا به بچي پیدا شي. دا ښځه وایي چې زه ډېره زیاته ویرېدم ځکه چې وایي ما خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه کوله او ما نه غوښتل چې زه مې خپل خاوند سره دوکه وکړم. خو دغه ښځه بیا وایي چې ما ته دغه پیر وویل چې دا ټوله مسله ستا په خاوند کې ده، ځکه ستا بچي نه کېږي. که ته نور هم دغسې ډېر وخت تېر کړې نو ستا به بچي نه پیدا کېږي او ته به هسې خپل ژوند تېروې او امید شته چې تا ته خپل خاوند د اولاد د نه پیدا کېدو په وجه باندې طلاق هم درکړي. نو په دغه وجه باندې دغه ښځه بیا مجبوره شوله چې غلط ناروا کار یې وکړو. خو دغه ښځه دا هم وایي چې په دې هر څه کې ما سره زما خاوند هم شریک دی، یعنې په دې ګناه کې را سره هغه هم شریک دی، ځکه چې وایي ما ته به په کور کې خواښې خپل خاوند او د کور نورو خلکو پیغورونه کول او ویل به چې ستا بچي نه پیدا کېږي، ته دې کور ته وارث نشي ورکولی او داسې نور پیغورونه به هم راته کول. نو درنو دوستانو، سړو ته هم نه دي پکار چې داسې پیغورونه وکړي، بلکې د دې په ځای باندې د علاج اړخ ته توجه کول پکار دي. خاوند ته پکار دي چې خپلې ښځې ته علاج وکړي او بیا خپل ځان ته هم علاج وکړي، نو چې په هر چا کې مسله وي نو خپل علاج به په صحیح طریقه وکړي. نو په دې طریقه باندې به خلک د ډېرو ګناهونو نه هم بچي او داسې نه دي کول پکار چې ښځې ته پیغورونه ورکړل شي. په پیغورونو سره بیا داسې مشکلات مخې ته راځي.